ککجي صنوبر حسین مومند ککجي صنوبر حسین مومند په 1899 کال کې پېښور سره نږدې په کږه ولا نومي کلي کې پیدا شو او هم دلته یې لومړنۍ زده کړې وکړې. د میټرک نه پس یو سکول کې د استاد په حیث نوکر شو، خو د خپل انقلابي فکر او انګریز دښمنۍ په سبب ملازمت یې پرېښود او په علاقه کې د کسانانو او مزدورانو تنظیم سازۍ سره سره د وطن د ازادۍ جدوجهد یې خپل مقصد وګرځولو. عملي سیاست یې د خدای خدمتګار او بیا د کنګرس د پلیټفارم نه شروع کړو، خو د خپل تیز او انقلابي طبیعت په سبب دلته پاتې نشو او د فارورډ بلاک کې شامل شو. ککجي د عدم تشدد سیاست د وخت او حالاتو مطابق نه ګڼلو او هم یې د خپل انتها پسندۍ په وجه نوجوانان بھارت سبا ته د انجمن نوجوانان سرحد په ملګرتیا کې لاړه. ستر عالم دین مولانا عبدالرحیم پوپلزی د دې انجمن مشر و. علامه عبدالرحیم پوپلزی د یو لوی انقلابي او سمراج دشمن لیډر په حیث شهرت موندلی و. ککجي د انګریز سمراج نه سخت نفرت کولو او د انګریزانو تالیسټو خانانو، اربابانو او جګیردارانو خلاف یې مبارزه د خپل سیاست اصل مقصد ګرځولی و. د یو بل ازادي پسند او انقلابي لیډر سباش چندر بوس په ملګرتیا کې د انتها پسندۍ لار خپله کړې وه، خو وروستو خپلې مطالعې، مشاهدې او تجربې دغې لارې نه اعتدال او توازن ته راوست. انګریزي حکومت د کاکاجي د ګرفتارۍ ډېر کوششونه وکړل، خو کاکاجي ځان د ګرفتارۍ نه بچ ساتلو او د انګریز سمراج خلاف جدوجهد جاري ساتلو دپاره یې انډرګراونډ سرګرمۍ شروع کړې. چې کله کار کول ګران شو، نو کاکاجي محاذ جنګ بدل کړو او په طریقې کار کې هم بدلون راوست. کاکاجي یې لکه غیر ته لاړ، په بجوړ کې دېره شو، بیا په غازي آباد نومي کلي کې د ازادۍ یو ستر مجاهد حاجي صاحب تورنګزی سره ملګری شو او د ازادۍ جدوجهد ته یو بل شکل ورکړو. کاکاجي چونکې بنیادي طور یو ادیب او دانشور و او صحافیانه صلاحیتونه یې لرل او د هغه وخت د ذرایع ابلاغ په قوت او اهمیت هم آګاه و، ځکه شغله نومي مجله یې جاري کړه چې په لاس جوړ کړی پریز به یې شایع کولو. د رسالې لیکونه به یې د کاکاجي خپلو، خبرونه، تبصرې او مضمونونه به یې لیکل او چاپ کول به یې، چې په خلکو کې سیاسي شعور پیدا کړي او د ازادۍ په قیمت او اهمیت یې پوه کړي. د دې جدوجهد سره سره میدان ته هم دغه خلک میدان ته تیارول او دغه شان کاکاجي په یو بل انداز د یو ریښتوني انقلابي په حیث خپلې ذمهوارۍ پوره کولې. کاکاجي د پښتو، اردو او فارسي عالم او ادیب و. د انګریزي ادب مطالعه هم لرله. تخلیقي ادب سره سره د عمر خیام د رباعیانو ترجمه هم وکړه. د ایران د یو انقلابي شاعر لاهوتي انقلابي نظمونه هم پښتو ته راوړل او د عالمي شهرت حامل مصري ادیب ډاکټر طه حسین او شاه ولی الله د کتابونو ترجمونه علاوه د مشهور صحابي ابوذر غفاري د ژوند حالات هم ولیکل. د خپلو دوو شهیدانو ملګرو صاحبزاده اسلم او حافظ عبدالستار د ازادۍ په تحریک کې کردار او جدوجهد په هکله هم یو کتاب ولیکلو او چاپ کړو. کاکاجي د پاکستان د جوړېدو نه پس پېښور ته چې واپس راغی، نو د خپل انقلابي ملګري صاحبزاده اسلم خان شهید په نوم یې اسلم نومې مجله جاري کړه، چې بیا وروستو حکومت لکه د سیلاب مجلې بند کړه. سیلاب نومي رساله کاکاجي د جلاوطنۍ نه مخکې چاپ کوله، خو انګریز حکومت ونه زغملی شو او ضبط یې کړله. کاکاجي په پښتونخوا کې د ترقي پسند ادبي تحریک په بانیانو کې و او د انجمن ترقي پسند مصنفینو په جوړولو کې برخه واخیسته او په 1954 کال کې د انجمن صدر په حیث ګرفتار کړی شو، ځکه چې حکومت په انجمن ترقي پسند مصنفینو باندې په ټول ملک کې پابندي ولګوله او دغه وخت فارغ بخاري هم ګرفتار کړی شو چې د صوبې د انجمن سکرټري و. د ولسي ادبي جرګې په جوړولو کې هم کاکاجي ډېر اهم کردار ادا کړو، چې امیر حمزه خان شینواري او دوست محمد خان کامل ورسره ملګري وو.
دغو درې واړو عالمانو او ادیبانو د لیکوالو په فکري رهنمایۍ کې بنیادي کردار ادا کړی دی او شاعرانو ادیبانو ته د تنقید کولو او تنقید زغملو چل وښودلو. د پاکستان جوړېدو نه پس چې کاکاجي کله پېښور ته واپس راغی نو د صحت د خرابۍ په سبب یې عملي سیاست کې برخه وانخیسته، خو نظریاتي سیاست یې تر اخره جاري وساتلو. په ملک کې د نوي نوآبادیاتي نظام خلاف کلمي او نظریاتي مبارزې نه په شا نه شو، ځکه د حکمرانانو په نظر کې لکه د اغزي غړېدلو او هم په دغه سبب د بیمارۍ او ضعیف العمرۍ باوجود په کال 56 کې گرفتار کړی شو. د جیل نه د لاهور شاهي کلا اذیت خانې ته ورسولو، چرته چې د زړه او ساه لنډۍ په رنځ کې مبتلا شو، خو حکومت ترې بیا هم ویره کوله او هغه وخت یې رها کړو چې د بچ کېدو تمه یې نه وه. او د رهایۍ نه لږه موده پس دا عظیم انقلابي لیډر او مجاهد انسان په 3 جنوري کال 1963 کې په حق ورسېده، چې نن هم د کاکاجي د مبارزې چې موږ ته د ظلم، استحصال، طبقاتي امتیاز او امریت خلاف د جدوجہد پیغام راکوي.